د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. د تیرو درسونو په ادامه په ننني درس کې چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 8 درس دی، د ترکیبي ویش په مرسته د پولینوم د فاکتور او د پولینوم د قیمت پیدا کول موږ نن لولو. دا چې څنګه موږ کولی شو د ترکیبي ویش په مرسته د پولینوم فاکتور پیدا کړو او د پولینوم لپاره یو قیمت پیدا کړو چې د ایکس قیمت موږ ته راکړل شوی وي تاسو د پولینوم قیمت پیدا کړئ. موږ په تیرو درسو کې یوه بله طریقه هم ورته لوستې وه، په ننني درس کې به د ترکیبي ویش په مرسته هم پیدا کړو. دلته یوه پوښتنه مطرح شوې ګورئ وي آیا د ترکیبي ویش په مرسته ویلی شئ چې ایکس مثبت 3 د ایکس مکعب مثبت 9 ایکس مربع مثبت 28 ایکس مثبت 28 د پولینوم یو فاکتور دی که نه دی؟ په تیرو درسو کې موږ د فاکتور د قضیې په مرسته او د باقیمانده د قضیې په مرسته موږ کولی شو چې پیدا کړو چې آیا دغه پولینوم د ده پولینوم یو فاکتور دی او که نه. څنګه مو پیدا کول؟ له دغه څخه مو د ایکس قیمت پیدا کوو، یعنې ایکس مثبت 3 مساوي 0 ته کول، بیا به ایکس مساوي شي 3 چې د مساواتو ښي طرف ته وړم -3 کېږي. د ایکس قیمت مو په لاس راوړم -3. وروسته به مو دغه د ایکس قیمت راواخیستو، په دې کې به مو وضع کوه. که چیرې نتیجه 0 شوې وای، یعنې باقیمانده چې هغه کومه قیمت چې په لاس راځي باقیمانده دی، یعنې دغه چې موږ په دې باندې وویشو باقیمانده یې څنګه په لاس راځي؟ د باقیماندې قضیې په مرسته. او د باقیمانده قضیې داسې وه چې موږ د دغه د ایکس قیمت پیدا کړو، په دې کې وضع کړو، باقیمانده په لاس راځي. نو که چیرې باقیمانده 0 شو هغه یې فاکتور دی، او که باقیمانده 0 نه شو یو بل عدد شو بیا یې فاکتور نه دی. نو موږ راځو اوس لومړی دغه د باقیمانده قضیې په مرسته حل کړم، ګورم چې فاکتور دی که نه، یعنې دا 3 رااخلم -3 په دا پولینوم کې وضع کړم. نو آر یا باقیمانده مساوي کېږي د ایکس په ځای لیکمه -3 کل مکعب مثبت 9 خپله د ایکس مربع په ځای لیکم -3 مربع کل مربع مثبت 28 ضرب د -3 مثبت 28. اوس ساده کومه، منفي چې مکعب کړم منفي کېږي، 3 چې مکعب شي 3 ضرب د 3 9 ضرب 3 28 -28 مثبت. دلته وګورئ 9 لرو او دلته -3 کل مربع، منفي چې کل مربع کې مثبت کېږي، 3 چې کل مربع کې نه کېږي، نو 9 ضرب د 9 کېږي 81 مثبت 28 ضرب د -3 کوو، اول علامه ضربېږي، مثبت ضرب د منفي کېږي منفي. 28 ضرب د 3 کم 3 ضرب د 9 کېږي 21 2 حاصل 2 ضرب د 3 6 2 حاصل 8 او دلته هم مثبت 28 لرو. نو نور یې هم ساده کوو. وګورئ -28 او مثبت 28 0 کېږي، مخالف العلامه دي، مثبت 81 منفي 81 0. نو آر یا باقیمانده څه شو؟ 0. د باقیمانده د قضیې په مرسته مو پیدا کړ چې باقیمانده 0 شو، نو دغه ایکس مثبت 3 چې دی د دغه پولینوم چې ایکس مکعب مثبت 9 ایکس مربع مثبت 28 ایکس مثبت 28 دی، د دغه یو فاکتور دی. ولې دی؟ ځکه باقیمانده 0 شو. او فاکتور هم ما درته ښودلی وه چې فاکتور چوش ته وایي. مثلا موږ ویلي وو چې 6 مساوي دی 2 ضرب د 3، نو دغه 2 هم د 2 فاکتور دی، دغه 3 یې هم فاکتور دی، یا ضربي جز هم ورته وایي، ضربي جز یا فاکتور یې دی. نو فاکتور تاسو پېژندلی دی چې فاکتور څه ته وایي. په تېرو درسو کې موږ د فاکتور د قضیه کې مو په مکمل ډول تشریح کړی وه. اوس راځو د ترکیبي ویش په مرسته یې د پولینوم فاکتور او د پولینوم قیمت پیدا کوو. وګورئ چې څنګه پیدا کېږي. لومړی مثال ته متوجه شوي د ترکیبي ویش په مرسته وښایاست چې دغه ایکس منفي یو د دغه پولینوم فاکتور دی که نه دی، وښایئ ورته. نو موږ راځو د دغه ځای د ایکس قیمت پیدا کوو. د دې ځای د ایکس قیمت پیدا کړو څو کېږي؟ یو. ایکس قیمت پیدا کول باید د تاسو په مکمل ډول زده وي. نو دغه د یو پیدا شو، د مقسوم علیه په ځای کې لیکو او وروسته دغه ترکیبي ویش ترسره کوو. په ترکیبي ویش کې موږ ویل چې پولینوم باید 2 شرطونه پوره کول. اول دا چې یو مکمل پولینوم وي، دویم دا چې په نزولي ډول ترتیب وي. نو دا مکمل هم دی، په نزولي ډول ترتیب هم دی. ضریبونه یې رااخلو، دلته یې لیکو، ضریبونه مو چې ولیکل، وروسته د هغه نه ترکیبي ویش عملیات ترسره کوو. دغه یې خارج قسمت دی. البته
متحولین ور اضافه کوو. متحولین څنګه اضافه کول؟ دا x په باندې 4 دی، موږ دلته 2 ته x په باندې 3 ورکوو. همداسې مثبت یو x مربع مثبت 0 دی، دلته بیا مثبت 1. صحیح ده؟ خارجي قسمت یې په لاس راځي. خو زموږ خارجي قسمت نه دی پکار، زموږ باقیمانده پکار دی. باقیمانده یې څو شو؟ 0. باقیمانده چې 0 شو ښایي دغه x منفي 1 پولینوم د دغه پولینوم فاکتور دی. ولې؟ ځکه باقیمانده یې 0 شو. دلته وګورئ د باقیمانده د قاضي په مرسته یې هم لاسته راوړی 0 شوی دی، نو فاکتور یې دی. دوهم مثال ته وګورئ، وی آیا x مثبت 10 د دغه پولینوم فاکتور دی که نه دی؟ نو د دغه ځای د x قیمت پیدا کوو منفي 10 کېږي. دا مو چې پیدا کړ، وروسته دغه پولینوم مکمل کوو، x یې نشته، x باید ور اضافه کوو. صحیح ده؟ او بیا په نزولي ډول ترتیب کوو، بیا یې ضریبونه رااخلو. ضریبونه مو چې رااخیستل د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو. درنو مینوالو د ترکیبي ویش عملیه مې په 30م درس کې 30مه ویډیو کې په مکمل ډول تشریح کړې او ښه ډېر سوالونه مې پکې حل کړي دي. که چیرې مو په ترکیبي ویش کې مشکل وي هغه ویډیو ته مراجعه وکړئ او هغه وګورئ، انشاءالله حتما مو مشکل حل کېږي. نو ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو، وروسته د هغه نه دغه خارجي قسمت دی او دغه باقیمانده. وګورئ باقیمانده یې څو دی؟ منفي 850. خلاف د 0 دی، باقیمانده یې خلاف د 0 دی. باقیمانده چې 0 نشو ښایي دغه x مثبت 10 د دغه پولینوم فاکتور نه دی، ځکه موږ ویلو چې باقیمانده 0 شي فاکتور دی، او که بل عدد شي بیا یې فاکتور نه دی. دریم مثال وګورئ، وي که دغه پولینوم وي پی x مساوي کېږي 3x مکعب منفي 12x مربع مثبت 25 مثبت 5x. وي تاسو څه وکئ؟ د x مساوي 2 لپاره د ترکیبي ویش په مرسته د دې پولینوم قیمت پیدا کړئ. مخکې له دې نه مو فاکتور معلومه وه، اوس وي قیمت پیدا کړئ. قیمت هم عین شی پیدا کېږي. دلته تیار د x قیمت درته پیدا کړی، فقط ترکیبي ویش عملیه ترسره کړه. دا پولینوم وګورئ مکمل دی خو په نزولي ډول سم نه دی ترتیب. دغه 25 د 5x ځای باید تبدیل شي تر څو په نزولي ډول ترتیب شي. کله مو چې ترتیب کړه ضریبونه یې رااخلو، د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو. ترکیبي ویش عملیه مو چې ترسره کړه دغه خارجي قسمت دی، دغه باقیمانده. دغه باقیمانده د پولینوم قیمت دی. یعنې موږ ته دلته راکړي دي چې دا موږ په لومړنیو درسو کې په لومړنیو ویډیوګانو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون دغه کې مو تشریح کړي دي چې د x قیمت راکوي، بیا د موږ نه د یوه پولینوم قیمت غواړي، یعنې له موږ څخه غواړي چې p2 تاسو پیدا کړئ. نو هغه موږ څنګه پیدا کوو؟ خو دغه 2 رااخلو، دلته د x په ځای وضع کوو، قیمت یې په لاس راځي. د ترکیبي ویش په مرسته هم پیدا کولی شو. څه رقم؟ خارجي قسمه دغه د مقسوم علیه په ځای کې همغه د x قیمت لیکو. دغه باقیمانده په ځای چې شی راځي هغه د پولینوم قیمت دی. دلته وګوره p2 څو دی؟ یعنې نو p2 مساوي 11 دی. دغه د باقیمانده په ځای چې قیمت راغلی. وګورئ د ترکیب فعالیت ته. د ترکیبي ویش په مرسته px مساوي کېږي x مکعب منفي x مربع مثبت 10x مثبت 15. دا پولینوم دی. د x قیمت 1 وي، د دوم x قیمت 3 وي. تاسو د دغه x د قیمتونو لپاره د دې پولینوم قیمتونه پیدا کړئ. یعنې څه پیدا کړئ؟ یعنې p یې 1 پیدا کړئ، د x په ځای 1 وضع کړئ، او بل p 3 پیدا کړئ. خو البته د ترکیبي ویش په مرسته موږ یو عادت طریقه لرو چې مثلا دغه د x قیمت واخلو، دلته د x په ځای وضع کړو، دلته هم او کومه نتیجه چې په لاس راځي هغه په حقیقت کې p1 ده، چې دا مو په لومړنیو درسو کې لوستې وه دا طریقه. خو د ترکیبي ویش په مرسته څنګه پیدا کوو؟ په دغه مخکې مثالو کې چې حل کړل په دغه طریقې پیدا کوو. تاسو که متوجه شئ په دغه ځای کې به زه حل کړم. ترکیبي ویش په مرسته حل کوو. دا وګورئ تیار په نزولي ډول ترتیب هم دی، مکمل هم دی. ضریبونه یوازې رااخلم 1 منفي 1 10 15 د x په ځای لیکم 1. ترکیبي ویش عملیه ترسره کړم، 1 خپله ښکته کړم، 1 ضرب د 1 کېږي 1 مثبت 1 منفي 1 0. 0 ضرب د 1 کېږي 0، 10 جمع 0 10، او 10 ضرب د 1 کېږي 10، 10 او 5 15. نو وګورئ p1 څو شو؟ p1 15. p1 مساوي شو 15. د x قیمت را کړی و، تاسو د پولینوم قیمت پیدا کړئ. د دغه x د قیمت لپاره پیدا مې کړو 15.
او د 3 لپاره هم همدارنګه پیدا کېږي. ضریبونه یې راخلو 1 -1 لس 15. وروسته د هغه د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو. 1 ضرب د 3 کېږي 3 -1 -3 کېږي -2 او -2 ضرب د 3 کېږي 6 جمع لس کېږي 14 14 ضرب د 3 کېږي 3 شپږ 18 یو اصل 3 ضرب د 1 3 یو اصل و 4 8 څلوېښت او 5 څو کېږي 53. نو دغه د قیمت 53 یعنې پی 3 مساوي شوه څو ته 53 ته. په دغسې طریقه کولی شو چې د ترکیبي ویش په مرسته موږ د ایکس د راکړل شوي قیمت لپاره د پی ایکس پولینوم قیمت هم پیدا کړو. څلورم مثال وګورئ. د ترکیبي ویش په مرسته وښایئ چې دغه آر منفي 4 د دغه پولینوم یو فاکتور دی. عین شی د تیرو پوښتنو په څیر چې دغه پولینوم اول د دې د آر قیمت پیدا کوو. یعنې په نورو پولینومو کې ایکس و متحول، دلته آر دی متحول کیدای شي په هر نامه یاد شي. صحیح نه؟ ایکس وای زید ای بی سی ډي، البته په کوچنیو د انګلیسي ژبې په کوچنیو تورو باندې. نو دلته آر دی، د آر قیمت اول پیدا کوو چې د آر قیمت مساوي 4 ته کېږي. بیا دغه پولینوم مکمل کوو ځکه آر په توان د 3 آر په توان د 2 آر په توان د 1 دا بیخي شته نه او ثابته ده دې شته. نو چې مکمل کول هم د پولینوم زده دي په دغه شکل مکمل کېږي. وروسته د هغه نه د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو چې ترکیبي ویش عملیه هم زه مطمئن یم چې حتما مو زده ده. نو دغه چې په لاس راځي دغه خارجي قسمت د ویش حاصل دی او دغه باقي مانده دی. صحیح ده؟ دغه دی باقي مانده 0. نو کله چې باقي مانده 0 شو دا په دې معنی چې دغه آر منفي 4 د دغه پولینوم یو فاکتور دی. د ترکیبي ویش په مرسته د یوې معادلې جذر پیدا کول. صحیح ده؟ موږ ویلي وو کله چې یو پولینوم مساوي 0 ته کوم پولینومي معادله په لاس راځي چې دغه پولینومي معادلې جذر هغه عدد دی چې د دغه معادلې دواړو طرفه سره مساوي کا. نو دلته وی په 5 مثال کې وی یو چې دی د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. د ترکیبي ویش په مرسته نور جذرونه پیدا کوي. ښه متوجه شئ چې څنګه پیدا کوو. اول خو دغه ترکیبي ویش ترسره کوو یعنې دغه پولینوم ضریبونه رااخلو. اول باید پولینوم مکمل وي، دویم په نزول ډول ترتیب وي، دریم قدم کې ضریبونه رااخلو په همدغه یو جذر چې راکړل شوی دی په دغه باندې ترکیبي ویش ترسره کوو. ترکیبي ویش چې ترسره کړو موږ ته څه په لاس راځي؟ خارجي قسمت په لاس راځي او بل دغه یو خو د ځای لرو. د یو چې د ځای لرو موږ د دغه یو نه دغه پولینوم چې هم پیدا کولی شو فاکتور یې یعنې ایکس منفي 1 چې د دې ځای نه که بیا وغواړو د ایکس قیمت لاسته راوړو مساوي 0 ته کوو ایکس مساوي کېږي 1 ته. صحیح نه؟ دا په حقیقت کې دغه یو د دغه ځای لاسته راوړل شوی نو دغه ایکس منفي 1 دی. یعنې دغه پولینوم چې راکړل شوی دی ایکس مکعب مثبت 4 ایکس مربع مثبت ایکس منفي 6 دا مساوي دی د چی سره؟ د ایکس منفي 1 ضرب دی دغه خارجي قسمت سره چې دلته مو لاسته راوړه چې دا دواړه په حقیقت کې فاکتورونه دي. هم دا هم فاکتور حسابېږي هم دا فاکتور حسابېږي. د دغه ځای د ایکس یو قیمت په لاس راوړو یو دی چې دا یو جذر دی او د دغه خارجي قسمت څخه هم دوه نور جذرونه لاسته راوړو. په څه ډول یې لاسته راوړو؟ دا مساوي 0 ته کوو لکه څنګه مو چې دا مساوي 0 ته کوو د ایکس قیمتونه هم په لاس راوړل. دا مساوي چې 0 ته کوو یوه معادله په لاس راځي یو مجهوله دومه درجه معادله چې دا به بخیر بیا په معادلو کې لولو چې څنګه دغه معادله حل کولی شو. خو اوس هم دومره توجه جلب کوم چې دغه معادله موږ یوه طریقه ورته لرو د محمد بن موسی د فرمول په وسیله حل کوو چې هغه فرمول بیا لولو. یوه بله طریقه دا ده چې د دغه ایکس ضریب چې دی د ایکس مربع ضریب ا دی د ایکس ضریب چې دی د بي په نامه یادیږي او دغه ثابته ده د سی. موږ ویو چې دوه داسې عددونه پیدا کړه چې جمع یې کې بي شي چې ضرب یې کې سی شي. یعنې چې جمع یې کې 15 شي چې ضرب یې کې 6 شي چې هغه 2 او 3 دي مثبت 2 او مثبت 3. نو بیا دغسې په جدا قوسو کې ولیکه ایکس مثبت 3 ایکس مثبت 2 مساوي 0 ته که بیا دغه هر یو جدا مساوي 0 ته که ایکس مثبت 3 مساوي 0 ته د ایکس قیمت څو شو؟ منفي 3 او همدارنګه دغه هم مساوي 0 ته کوو د ایکس قیمت پلس راځي منفي 2. نو د دې معادلې دوه نور جذرونه څه دي؟ منفي 2 او منفي 3. یو جذر یې یو وه دوه نور جذرونه مو د ترکیبي ویش په مرسته پیدا کړی شوی.
د ترکیبي ویش په مرسته کولی شو د پولینوم فاکتور پیدا کړو، د پولینوم قیمت پیدا کړو، پولینومي معادلې جذر پیدا کړو. او دا هم که چیرې وي پی ایکس پولینوم په دغه باندې وویشو په قومانده یې 0 شي، نو دغه ایکس منفي ایچ دی، دغه پی ایکس پولینوم یو فاکتور دی او دغه ایچ کوم دی دغه پی ایکس مساوي کېږي 0 معادلې پولینومي معادلې یو جذر دی. نو دغه وه د ترکیبي ویش نورې استفادې او ګټه اخیستنې چې په ننني درس کې تشریح شولې. هیله ده چې ګټور تمام شي. پوښتنې به انشاءالله په بله ویډیو کې تشریح شي. له توجه مو یوه نړۍ مننه. د الله په امان.